نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. نن د 25مې سپورې خلاصه بیانېږي. د دغه سپورې په شریک الله تعالی د انسان فطرت بیان کړی دی. انسان باندې دوه قسمه حالات راځي، کله د خوشی حالت وي او کله غم وي. که په انسان باندې چیرې خوشی روشي، حالات د موافق وي، بیا په داس وخت کې د تکبر کو او ځون ته څه یایي. او که په انسان باندې غم روشي او حالات د ناموافق وي، بیا په داس وخت کې د الله تعالی طرف ته رجوع کو. نو په چار چې انسان دا داس جوړ شي لکه څرنګه چې د پریشانی په حالت کې د الله تعالی طرف ته رجوع کو، دته په چار چې په خوشي کې د الله تعالی طرف ته رجوع کو. ځکه چې الله تعالی دا په خوشي کې په غم کې په هر حالت کې د میش مالک دی او د میش خالق دی. نو په چار چې انسان ته چې په هر حالت کې د الله تعالی طرف ته رجوع. بیا د الله تعالی د قدرت او د توحید ول خبره بیان شوې ده. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين. الله تعالی په ځکه او په اسمانونو کې په ټول کائنات کې بلکې په انسان کې د ننه ډېر زیاتې نشانیونه پیدا کړې دي. او داسې کیمیوکاس هغه معمولی عقل لري، معمولی شعور لري، هغه که په دغه هر شی باندې سوچ وکړو، بیا د فطرت په دا شی باندې مجبور کو چې دا وایي چې دغه په پیدا کول باندې یو داسې ذات موجود دی چې د یغه علم او د یغه طاقت د لا متناهی دی، هغه ختم کیږي نه. د یغه علم هم پیرا دی او د یغه طاقت هم پیرا دی. او داسې کمیشت سوچ وکي انسان جسم چې کیم دی دا داسې د الله تعالی و نشانی دو چې په دا کې الله تعالی څرنګه انسان اعضاء جوړ کړی دي، بیا دا څرنګه ترتیب ورکړی دی، په دا کې غوښه دو اډیکی دي. او داسې نشي چې د انسان اډیکه دا وجدي ډېر به حد دا وشي نه، بلکې په خپل ترتیب باندې هر شی روان دي. بیا د انسان په جسم کې دننه راګینه دي، په دا کې وینه بهیږي، دا څومره په سپیډ باندې چې څومره رفتار باندې چې دا ټول د الله تعالی نشانی دي. دا سورت ختم شمه کې بل سورت ته سورت شورا. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. په آخرت کې د اجر مستحق چې کوم خلک ته د یغه صفات الله تعالی بیان کړی دي، یا چې هغه کس ته چې د یغه عقیده ټیک وي او هغه کس ته چې په الله تعالی باندې باور کو، هغه کس ته چې د غټه ګناه نه ځون بچ کوي، او کچیر داس وی چې هغه چا سره معاملات کو بیا انصاف کو، او کچیر دای د چانه بدلاو خلی په باندې ظلم نه کو، پاکه او د حد نه تجاوز نه کو. داسې الله تعالی دغه ډېر جز صفاتونه بیان کړي دي چې کوم نعمتونه مې جوړ کړي، پاکه دای په بهترین طریقه باندې خرج کو، صدقه کو. بیا الله تعالی ذات چې کوم دی دا د هر شي خالق دی. په دنیا کې چې څوره شاینه پیدا شوي دي د الله تعالی پیدا کړي دي. د الله تعالی ته سره هیڅوک شریک نشته، د عبادت لایق صرف الله تعالی دی. او داسې د انسان د تخلیق ولا خبره الله تعالی ته بیان کړي دي، یا چې کزه چاته بچای ورکاو د مو اختیار دی، او که چاته ز بچای ورکاو د مو اختیار دی، او که چاته ز په ټوله ژوندۍ نه بچای ورک نه بچای ورک د مو اختیار دی، او که چاته ز همیشه د پورا بچی ورکاو د مو اختیار دی، که همیشه د پورا بچای ورکاو د مو اختیار دی. نو د بنده په دا کې هیڅ اختیار نشته. نو دا خبره د قرآن د اصول هم مطابق تو چې کوم سړی اول لیر وشي او بیا دا د رحمت مستحق دی، د برکت ذریعہ هدو. ځکه چې قرآن کریم کې اول د لیر ذکر دی، لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. او دا خلک دا باندې پریشانه کیږي نه چې الله تعالی دغه لیر ورکو، بلکې دا د خوشي محسوس د خوشي مقام دی، ځکه چې دا د رحمت ذریعہ دو. او په قرآن کریم د اصول مطابق دا خبره ده چې کوم سړی اول لیر وشي دا د رحمت ذریعہ ده. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. مشرکین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره کړه چې میجه د تو خبره څنګه ومانی، ته خو براه راست الله تعالی سره بالمشافه کلام هنه کې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو براه راست الله تعالی سره خبره کړله. نو دلته دا خبره تردید بیانوي یا چې په دنیا کې هیڅ څوک براه راست الله تعالی سره خبره طاقت نشي لرلی. په انسان کې دا طاقت نشته، نه په پیغمبر کې نه په عام انسان کې چې هغه براه راست بالمشافه
الله تعالی ویني د یو سره خبرې کو بلکې موسی علیه السلام چې کیمه د الله تعالی سره خبرې کړې دي هغه په پرده کې دننه دي. نو کله الله تعالی په پیغمبر باندې د پیغمبر په زړه باندې د یوې خبره القا وکړو او کله الله تعالی پیغمبر باندې وحی نازل کو او دا خبره هم مخکې درته کړې وه چې انسان دا که چیرې وود شي بیا د سترګې هم ودې وي او د زړه چې کیم دی دغه هم ود وي. خو پیغمبر که چیرته ویش وي او جبرائیل امین په ده باندې وحی وروړي دا هم وحی ده او که پیغمبر چیرې خوب وویني دا هم وحی ده ځکه چې پیغمبر کله وود وي بیا د سترګې وودې وي خو د زړه همیشه د پوره ویش وي. دا صورت ختم شو مخکې بل صورت ته صورت زخرف په دغه صورت کې د سره زره تذکره بیان شوی دغه د وجه نه د صورت ته صورت زخرف یی د قران کریم دغه سپوره په شه دغه صورت په شریک دغه آیات ته حامیم والکتاب المبین. الله تعالی قسم خوري چې مودا قسم په یو قران کریم باندې چې هغه بالکل واضح دی. دغه دا معنا ده چې دا قران کریم د واعظ او نصيحت په لحاظ سره ډیر زیات واضح دی او دغه دا معنا بالکل غلطه ده چې څوک دا معنا کو چې په دا قران کریم کې احکامات بالکل واضح بیان شوي دي. کچېره په قران کریم کې احکامات واضح بیان شوي وای بیا د یو مجتهد لپاره پاکه د اجتهاد او د استنباط ضرورت نه وای حالانکه د مجتهد لپاره د استنباط او د اجتهاد ضرورت شته او د قران کریم هغه آیاتونه چې پاکه ابهام ده یا اجمال ده یا هغه آیاتونه چې پاکه کې هغه خپل میانس کې تعارض وي په دا کې هم مجتهد لپاره پاکه اجتهاد او استنباط دا ضروری دی. بیا د مشرکین دغه یو ډیر غلط سوچ و د یو دا چې د فرشتي د الله تعالی لیره دي او حالانکه د خپل ځون ته لیره نه خوښوله د یو چې کله لیر پیدا شول بیا د مختور و د خلک نه ځون پټو د خپل لیره د شخاوله ژوندۍ لیره شخاوله د یغه پلان و جوړو او الله تعالی دا خبره بیانوي چې تو سه څومره غټیا او څومره مردور سوچم دی چې یو شی تو خپل ځون ته نه خوښوي بیا تو هغه الله تعالی ته څنګه خوښوي. د مشرکین یو دعوا وا او د یغه داوی الله تعالی جواب ورکړی دی یی چې دوی داس ویل چې قران کریم او سنت او داسې هغه قطعی دلایل په دا کې ودی د خپل پلور او د خپل نیکه تقلید وک او داسې ویل چې دغه د میش دین دا بالکل ټیک دی ځکه چې د میش پلور او د میش نیکه دغه دین اختیار کړی دا خبره بالکل غلطه ده. الله تعالی دا خبره بیانوي ورته وی چې کچیر توس تقلید کا بیا د توس داس سړی تقلید کا چې هغه بالکل مشرک نه دی د شرک په شریک د نفي کړی دو. داغه ابراهیم علیه السلام دی کچیر توس په دا شینه کې تقلید کا بیا توس د ابراهیم علیه السلام تقلید کړی وای چې په شریک د شرک نفي کړی و او حالانکه توس چې کیم د خپل پلور او د نیکه تقلید کې دا بالکل غلطه خبره ده. او د دې دغه یو بل باطل سوچ او غلطه عقیده نظریه و د یو داس ول چې الله تعالی ته پچار وا چې د نبوت منصب چې کیم د دغه یو د طائف سردار ته یا د مکه چې کیم مشورون وي سردارونی هغه ته ور کړی وي د دې بنیادی سوچ دا و چې دغه نبوت منصب دغه د امیر خلک د پردې د غریب د پرندې حالانکه الله تعالی دغه خبره تردید بیانوي یی چې دغه اختیار صرف متعدی کزه غریب سړی ته نبوت ورکاوه کزه امیر سړی ته نبوت ورکاوه او دغه د پوره دا ضروري نه ده چې نبوت ته همیشه امیر سړی ته ملاوي شي ځکه چې دا د غرب هغه د منصب دی چې الله تعالی ته دغه اختیار دی الله تعالی نه بغیر د هیڅ چاته اختیار نشته. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي د کافر یو اعتراض و د یغه اعتراض جواب الله تعالی ورکوي د سورۃ الانبیاء چې کله دا آیات نازل شو انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم بیا په دا کې دا خبره بیان شوې ده چې کیم کاسون د توس چې څوک عبادت کو د بتون ولیا داسوي چې د چا عبادت کو دا غو داسوي چې د جهنم انجن وي. بیا په دا کې ځنې خلک شور اختیار کو داسې و چې میشو دغه جواب سره ملاو شو ځکه چې عیسی علیه السلام خلک عبادت کو او بیا عیسی علیه السلام نعوذ بالله هغه جهنم ته سی او د عبادت کړل ول دا جهنم ته سی نو الله تعالی دا خبره بیان کړې دو په سورۃ الانبیاء کې یو آیات بدر نازل شوی دی چې پاکه بالکل واضحه خبره ده چې هغه خلک چې هغه د بتون عبادت کو د بتون عبادت کو چې کیم بتون دي
او کیم د بتونه د عبادت کړل ول خلته د جهنم ته سي او داسې په دغه صورت کې الله تعالی خبره بیان کړې دو یی چې کیم هغه خلته چې یغه د خپل ځون د عبادت کړل حکم ورکړی وي هغه جهنم ته سي او څوک چې عبادت کو هغه جهنم ته سي پوته شو د عیسی علیه السلام خبره عیسی علیه السلام ټول ژوند دغه خلته دغه دعوت ورکړو چې زه د الله تعالی پیغمبر یم د مو عبادت ما کوي د الله تعالی عبادت کوي د عبادت لایق صرف الله تعالی دی د الله تعالی عبادت کوي عیسی علیه السلام د خپل ځون د عبادت هیڅ ته حکم نو ورکړي بیا الله تعالی مخکې دا بل خبره بیانوي ان انزلناه فی لیلة مبارکة دغه سورت دخان شریف او دخان وی لګی ته په دغه سورت کې د لګی تذکرہ بیان شوی د مناسبت ته وجنه دغه سورت ته سورت دخان ویل کیږي او دغه مکی سورت په دا کې بنیادی تور باندې درې عقیده توحید رسالت او آخرت د الله تعالی بیان کړی ان انزلنا فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین قران کریم د الله تعالی په ډیره برکت او شپه کې نازل کړی دی دغه ټول تفسیر په سورۃ القدر کې موجود دی ان انزلنا فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر او دغه قران کریم الله تعالی د لوح محفوظ نه د کیم د دنیا اسمون د الله تعالی ټول په یور نازل ک او بیا په درويشت کولینا کې الله تعالی سوکا د جبرائیل امین په ذریعہ باندې د نبی علیه السلام په ځړه باندې د قران کریم ټول نازل ک دخان معنا دا د یو تفسیر دا شوی دی چې قریش کې می دغه د نبی علیه السلام مسلسل نافرمانی کړله تکلیفات ورسول بیا نبی علیه السلام د دې پورا بداو وکړ بیا په قحط کې مبتلا شول او حروم خوړل دغه هدا پورا چې اډی کې وخوړل بیا د داسو شول چې اسمون ته کلا قتل د لوجه دی واجنه او صرف د لګای په اسمون کې په نظرت بیا د نبی علیه السلام ته ول چې الله تعالی نه دا وغوړه چې د عذاب ختم شي قحط ختم شي موږ بیا په الله تعالی عبادت کې موږ خپل دین پرېږدي اسلام او اختیار کې بهرال نبی علیه السلام دا وکړه او د دین قحط ختم شو په دې باندې شهادت روغل خدای بیا د نبی علیه السلام خبره نه منله او ایمان یې نه وروړ بیا مخکې د جهنمینو تذکراتو چې جهنمین ته کیماونه د خاروق ته پوراوي ایغه نوم د زقوم دا ډر ترخاوي بدبودار وي او دغه چې کیم منډون دي دا داس وی لکه د شیطان سر او د پورو اخرت بیکار وي د دنیا کې هونه کامي په آخرت کې وهنه کامي او مخکې به الله تعالی د جنتونو تذکرہ بیان کړی دی جنتون ته الله تعالی انعامات ورکړي دي او داسې جنتون چې کیم دي هغه الله تعالی د پورا چینه پیدا کوي هر قسمه چینوي او دای ته الله تعالی نرم رشم ورکوي او غټ نشم رشم ورکوي دا د وغندي بیا په صوفي بنونو سی بیا د حور سره نکاح د ټول خبرې ته بیان شوی دی په تفصیل سره مخکې بل سورته سورۃ الجاسیه په دغه صورت کې بنیادی تور باندې خلاصه درته بیانوم دا خبره بیان شوی دی چې دلته د شریعت بنیادی تور باندې د دوه شاینه نوم دی یو دی عقاید او بل دی مسائل ټول پیغمبرون نبی علیه السلام نه مخکې ټول پیغمبرون در شوی او د نبی علیه السلام سره د ټول پیغمبرون عقیده دی واوه په عقیده کې کله تبدیلی نرسي البته مسائل چې کیم دي چې کیم مسائل منسوخ شوی نه دي هغه مسائل وسه د میش په امت کې هغه دي چې کیم مخکې پیغمبرونه وي خو البته هغه مسائل چې هغه منسوخ شوی دي بیا د یغه مسائل د میش په امت کې هیڅ حیثیت نشته نو عقیده دا کله نه بدلیږي خو مسائل دا بدلیږي نو دغه د وجنه بنیادی شای د عقیده دو او اول عقیده او دوم نمبر مسائل اعمال که چیرته د انسان عقیده ټیک وي د اعمال کمزوري وي د انسان کله نه کله بیا جنت ته او که د انسان عقیده خرپاوي د اعمال جتوي د انسان کله جنت نه شتلای نو الله تعالی د میشتوستا صحیح عقیده نصیب کو او الله تعالی د میشتوستا د قیامت او د سختۍ نه په حفاظت کې وسوتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین